دا چې شب قدر د الله د لوري یو نعمت دی د دې امت سره الله سبحانه وتعالی کړی په دې کې کوم عبادت پکار دی ما درته ویل قرآن دا وایي لیلة القدر خیر من الف شهر دا داسې میاشته دا داسې شپه ده چې په دې شپه کې یوه شپه عبادت باندې الله سبحانه وتعالی د درو اتیا کاله او څلور میاشتې د عبادت ثواب ورکوي الله پاک نو موږ ته څه پکار ده په دا میاشت کې باید هر هغه عبادت موږ وکړو چې په دې عبادت کولو باندې الله سبحانه وتعالی موږ ته د درو اتیا کال د عبادت ثواب راکړي اول په دې شپه باندې موږ باید استغفار ډېر ووایو عایشه رضی الله عنها نبي علیه الصلاه والسلام ته فرمایي چې په دغه شپه باندې موږ کومه دعا وغواړو نبي علیه الصلاه والسلام دغه دعا ورښولې ده باید ټول امت زده کړي اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ای الله ته عفو او درگذر والا ذات یې او عفو خوښوې ای الله موږ معاف کا په پښتو یې معنا دا ده لہذا په دغه شپه باندې استغفار ډېر ویل خپل ټول ګناهونه د الله په وړاندې ایښول چې الله زه خطاکاره یم ګناهګاره یم خو البته اوس غواړم چې په خپلو ګناهو باندې پښیماني اختیار کړم توبه وباسم ای الله توبه قبلول والا ذات ته په دغه شپه چې سړی توبه وکړي د درو اتیا کاله او څلور میاشتې د توبې ثواب الله سبحانه وتعالی ورکوي دوم په دې شپه باندې باید سړی د ماښام څخه تر سهار د سپېدو پورې کم از کم د خپل وس مطابق صدقه او خیرات وکړي ګورې دا واورئ که چیرې چا په دې شپه باندې فقط 100 روپۍ خیرات کړي الله سبحانه وتعالی د دغه صدقه د درو اتیا کاله او څلور میاشتې د صدقې په ثواب کې لکه سړی چې درو اتیا کاله مسلسل دا رقم پیسې خیرات کړي که 100 وي که 1000 وي که 10 وي که هر څومره د خپل وس مطابق وي درو اتیا کاله صدقې کې الله سبحانه وتعالی دا داخله څومره عظیم چانس دی دا به سړی نه وایي چې یار زه مسکین یم نو زه د کومې خوا کړم هر یو پر 10 روپۍ قدرت لري پر 100 روپۍ باندې هر یو قدرت لري دومره خو کولی شي چې 100 روپۍ د الله په لار کې صدقه کړي او په دې شپه باندې سړی باید پر خپل اولاد باندې وسعت راولي پراخي راولي دا رقم د لکه سړی چې ټول عمر یعنی د انسان عمر درو اتیا کاله نه راځي لکه انسان چې درو اتیا کاله پر خپل اولاد باندې وسعت او پراخي راوسوي او بل دا په دې شپه باندې د جماعت لمونځ مه قضا کوي که د ماښام وي که تراویح وي او د ماخستن جماعت وي ځکه نبي علیه الصلاه والسلام فرمایي که چا د ماخستن جماعت په جماعت وکړي د ماخستن لمونځ یې په جماعت باندې وکړي الله سبحانه وتعالی د نیمې شپې د عبادت ثواب ورکوي که د سهار دا عمر سره وکړي د مکمل شپې د عبادت ثواب الله ورکوي نو که په دغه شپه باندې سړی د ماخستن لمونځ په جماعت وکړي او تراویح په جماعت باندې وکړي او په دغه شپه باندې نور عبادت وکړي الله سبحانه وتعالی دته د درو اتیا کاله د جماعت ثواب ورکوي د درو اتیا کاله د تراویح ثواب الله ورکوي د درو اتیا کاله د نوافل ثواب الله ورکوي 2 رکعاته نفل وکړه لکه تا چې درو اتیا کاله مسلسل 2 رکعاته نفل کړي څومره ثواب دی دا په دې شپه الله ورکوي که په 25 وي که په 28 وي او که په 9 وي مسلمان ته پکار دا ده د خپل وس مطابق خامخا څومره عبادت په وس پرې وکړي درود شریف ووایه یو وار درود شریف ووایه لکه تا چې درو اتیا کاله پر نبي علیه الصلاه والسلام باندې درود ووایي لکه تا چې درو اتیا کاله ووایه دغه رقم د خپل قریبانو سره وسیله رحمي وکړه پر ټلیفون پوښتنه ورباندې وکړه د هغوی حال احوال واخله ځکه په دغه شپه باندې قرابت او وسیله رحمي کول د درو اتیا کال د قرابت او د وسیله رحمي ثواب لري خاص کر په دې شپه باندې الله ته ژړل استغفار ویل توبه کښل دا ډېر اړین دی نو کوشش باید دا وکړو چې دغه شپه موږ ټول په عبادت باندې تېر کړو یا که په لمانځه ستړي سو د قرآن تلاوت راوخه که په قرآن ستړی وې استغفار شروع کړه که په استغفار باندې ستړی وې درود شریف شروع کړه که په هغه ستړی سوې دعا شروع کړه دا دعا دا رقم دعا نه ده چې تا لاسونه الله ته پورته کړل او الله سبحانه وتعالی څخه دې د خپلو ګناهونو معافي وغوښتل الله معاف کړي سبحان الله لکه ستا چې درو اتیا کاله الله ته لاسونه پورته کړي څومره ثواب لري د دغه شپې په عبادت باندې په دې شپه باندې په دعا باندې په استغفار باندې الله هغه ثواب لري دا یو ډېره قدردانه موقع الله مشترک کړې ده خو بس دا د انسان ظاهري ګټې ته ګوري اوس که موږ ته یو څوک دا وایي چې په دې شپه باندې زما سره مزدوري وکړه د اتیا کاله مزدوري په یوه ورځ درکوم
چې په اور کې درېږي دا منظورې به دی ورسره کوي او انسانان به دومره نوزغلي وارې به نه پر کېږي لیکن دا ګټه پټه ګټه ده دا د الله سره معامله ده موږ د الله معامله هم داسې یقیني وبولو لکه د دنیا معامله دې شپې باندې عبادت وکړو په دې شپې باندې طاعت وکړو وسیله رحمي او قرابت وکړو د خپل مورو قربانو مشران څخه معافي وغواړو چې عام انسان دی عاجز دی کله د مور سره سرکشي کړي کله د پلار سره تلخ کلامي راغلي په دې شپه باندې اول د هغوی څخه معافي وغواړي اول د هغوی څخه معافي وغواړي الله سبحانه وتعالی به بیا موږ ستاسو د ټولو مغفرت کوي